بسم الله الرحمن الرحیم. درنو اوریدونکو او لیدونکو، زه اصغر صلاح تاسو ته د عربي ژبې په زده کړه کې ښه راغلاست وایم، په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو پټ واست. رسیدلی یو په کتاب العربیة بین یدیک الجزء الاول په لومړي برخه کې څلورم حوار ته الحوار الرابع. څلورم حوار انظر واستمع واعد. انظر وګوره، واستمع او واوره، واعد او تکرار کړه. په تیر درس کې د کوم ځای نه یې د فلانکي ځای نه یم دا مو د مذکر یا د نارینه‌و ترمنځ مطالعه که. دا ځل راځو د ښځینه‌و ترمنځ دغه اصطلاحات په کوم ډول کارول کیږي. البته هغه صیغه چې د نارینه‌و ترمنځ استعمالیږي او هغه صیغه چې د ښځو ترمنځ استعمالیږي بعضې فرق کوي. راځو نن مریم او زینب په خپل منځ کې خبرې کوي. اول الولم بیا یې معنا کوو. السلام علیکم زینب. وعلیکم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. مریم او زینب یو بل ته السلام علیکم وعلیکم السلام دا مو ښه ډیر زیات معنا کړی دی، ترجمه کړی مو دی. مریم ورته وایي من أين أنت، پرون چې بلکې په تیر درس کې چې نارینه و هغوی ویل انته، لکه په اول درس کې چې موږ نارینه و لپاره کتابوکا اسموکا او ښځینه‌و ته اسموکي. نو کله هم چې موږ په خطاب کې، خطاب یعنی چاته چې موږ خبره کوو، ته، ستا، دا خطاب دی. کله چې موږ مقابل لوري ته خطاب کوو نو د مذکر لپاره د ته یا زور یا فتحه چې عربي کې ورته وایو فتحه راولو. من أين أنت ته د کوم ځای، خو که ښځه وي مقابل لوري ته من أين أنتې د کوم ځای څخه یې. نو که چېرته وایم نارینه ته اسموکا ستا نوم، که ښځینه وي اسموکي. نو من د أين کوم ځای چېرته، انتې ته من أين أنتې ته د کوم ځای څخه یې. انتې نه معلومیږي چې مقابل لور ته ښځینه ده. انا د نر لپاره همزه، د ښځې لپاره همزه. من د مصر، انا من مصر، زه د مصر یم. هل آیا، انتې ته که نارینه وای انته، ښځینه انتې ته. مصریتون، هل أنت مصرية؟ آیا ته مصری؟ نعم هو أنا مصرية، مصریم. نعم أنا مصرية، هو ز مصریم. وما جنسیتک أنت، او ستا تابعیت د کوم ځای دی؟ أنتې ته. جنسیتک ستا تابعیت، البته دلته مقابل لوري ته ښځینه ده. مریم ورته وایي أنا سوریة، زه د سوریا یم. انا من سوریا، انا زه من د سوریا، د سوریا څخه یم. زینب ورته وایي اهلا وسهلا، ښه راغلاست، په خیر راغلې، ستړې مه شې، خوش آمدید، هر څه چې ورته وایي. بیا هم تکراروم که چېرته کوم ځای کې ستونزه وي کمنټ وکئ، زه یې بېغمه جوابوم. د نن لپاره هم دومره درس بس دی. په اولو ورځو کې به درس کم وایو، انشاءالله درس به وروسته لږ ډېرېږي. زه ستاسې کمنټونو ته، مشورو ته په تمه یم، تر څو ځکه چې دغه درس همدا ستاسې لپاره وړاندې کوم. کومه سې چې ښه وي، کومه سې چې دقیق وي، کومه چې ستاسې ښه یادېږي، تاسې کولی شئ په کمنټ کې ماته مشوره راکړئ. له تاسې مننه کوم. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.